الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. زما ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سیرت د درس په لړ کې موږ نن څلورم درس شروع کوو. مخکې درې درسونو کې په اول درس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځانګړي صفات او خصوصیات چې هغه هم تشریح کړه. په دویم درس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام، مرتبه، مناقب، فضایل تشریح کړه. او په دریم درس کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفې او دندې تشریح کړې. په څلورم درس کې به موږ ان شاء الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقوق موږ تشریح کوو، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې یا په انسانانو باندې څه حقوق لري، کوم شیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې موږ مسؤلیت لرو، ذمہواري لرو چې هغه مراعات کړو. په دې هغه کې ان شاء الله اته شیان داسې دي چې هغه ډېر زیات ضروري دي چې باید موږ پې پوه شو او هغه باید موږ عملي کړو او په عمل کې هغه پیاده کړو. نو ځکه موږ د درس ته خاص عنوان ورکړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقوق کوم یو دي چې موږ ادا کړو. د ټولو نه اول حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې موږ هغه باندې ایمان راوړو. یعنی اولین شی چې په موږ باندې فرض او واجب دی هغه دا دی چې موږ ایمان راوړو. الله عز وجل فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا بالله ورسوله، ای هغه کسانو چې تاسو د ایمان دعوه کوئ، تاسو ایمان راوړئ په الله باندې او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. یعنی دا حکم دی وسه چې تاسو ایمان راوړئ په الله او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. نو اولین حکم دا دی موږ ته چې موږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو. دا دی موږ هغه حق دی په موږ باندې چې موږ هغه باندې چې راوړو ایمان راوړو. او تر څو چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څوک ایمان را نه وړي، نه مسلمان کېدای شي نه مؤمن کېدای شي. نو اولین حق په موږ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې موږ ایمان راوړو. نو ځکه الله پاک بار دی خبرې ته لتؤمنوا بالله ورسوله، چې تاسو ایمان راوړئ په الله او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. په بل ځای کې فرمایي چې فآمنوا بالله ورسوله، تاسو ایمان راوړئ په الله او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. یعنی مختلف آیاتونو کې په مختلفو الفاظ باندې دا خبره یاد شوې ده چې تاسو به الله او په رسول دواړو باندې ایمان راوړئ، په هغې باندې باور کوئ، تصدیق به کوئ په زړه کې د دې خبرې. نو اولین حکم موږ ته دا دی چې موږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو. دا من حیث پیغمبر، من حیث رسول، من حیث استاذ، من حیث الله پاک د رسالت نو پیغمبر رسول کی شخصیت په حیث باندې هغه باندې ایمان راوړو. د اولین حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ دا دی په ټول انسانانو باندې. دویم خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم حق چې کوم یو دی دا فرض او واجب دا راځي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت دی. اطاعت دې ته ویل کېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره سره ومني، چې کوم قول مونږ ته وایي، کوم شی مونږ ته وایي، په هغې باندې مونږ څه وکړو، د هغې مننه وکړو او هغه ومنو، په هغې باندې باور او تصدیق وکړو او په زړه کې هم د هغې باندې باور او یقین هم راشي چې دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده او صحیح خبره ده، په هغې باندې مونږ او تاسو د عمل باید وکړو. ځکه نو بار په هغه کې قرآن عظیم شان کې ډېر زیات راځي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله، تاسو اطاعت وکړئ د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم. قل اطیعوا الله والرسول، ورته وایي چې تاسو اطاعت وکړئ د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اطاعت اصلا په اقوالو کې راځي چې کوم خبره انبیاء علیه السلام یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتیانو ته، مسلمانانو ته، مؤمنانو ته کوي، نو هغې به دوی مني، دا خبره به مني
او هغه به وروسته د عمل په میدان کې پیاده کوي. دې ته ویل کې اطاعت. نو اطاعت په زیات د برخې په اقوالو کې راځي. دریم حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د هغه متابعت کول. متابعت او اطاعت کې لږ فرق شته. اطاعت معمولا په اقوالو کې راځي او متابعت معمولا په اعمالو کې راځي. یعنی موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره هم تصدیق کو، هغه ومنو، په هغې باندې باور وکړو، او د هغې نه وروسته دویمه مرحله دا ده چې د هغې متابعت وکړو. متابعت دا معنا چې موږ کومه خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې، په هغې باندې ایمان راوړی دی، هغې تصدیق هم کړی دی، او هغې باندې باور شوی، د هغې نه وروسته د هغې څه وکړو؟ پیروي وکړو، په هغې باندې لاړ شو. یا متابعت موږ او تاسو به د پښتو کې ساده الفاظو کې ویلی شو، په نقش قدم باندې تلل، د چا پیروي کول، قدم په قدم د هغه سره تلل. لکه موږ عام دا وایو چې نقش قدم باندې تلل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې تلل، دې ته ویل کېږي متابعت. او ډېر مهم شی چې کوم یو د انبیا علیه السلام او خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې د هغوی متابعت کول دي، چې د هغه څه چې وایي هغه بیا په عمل کې څه وکړي، د امتیان پیاده کې په هغې باندې عمل وکړي. ځکه په دې باره کې خاص تاسو ته آیاتونه انشاءالله چې وړاندې شي بیا سړی پوهېږي. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم. سوره ال عمران کې آیات دی چې الله عز وجل فرمایي چې دې خلکو ته ورته ووایه که تاسو د الله محبت غواړئ، د الله رضا غواړئ، د الله خوښي غواړئ او د هغه سره محبت کول غواړئ، نو دې کې یو شرط دی. هغه شرط دا دی چې فتبعوني، زما متابعت به کوئ. دغلته د متابعت ټکی راوځي چې تاسو به په ظاهر کې، په باطن کې، په خبرو کې، په اخلاقو کې، په سیاست کې، په اقتصاد کې، په حکومتدارۍ کې، په قاضیتوب کې، په هر ځای کې چې تاسو کوم یو مسؤلیت لرئ، کوم کار کوئ، په هغې کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت او پیروي کوي. په تجارت کې، په اقتصاد کې، په راشه درشه کې، په بین المللي روابطو کې، په ټولو شیانو کې چې کوم یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال دي او افعال دي، د هغې به تاسو متابعت کوئ. او د دې متابعت په نتیجه کې به تاسو ته الله پاک محبت در نصیب کړي. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله. نو که تاسو د الله پاک محبت غواړئ، نو بیا به زما متابعت کوئ. دا به د دې لپاره لازمي شرط دي. او چې کله د ما متابعت وکړئ، نو یحببکم الله، نو بیا به الله پاک تاسو سره محبت وکړي. د الله پاک د محبت وسیله چې کوم یو ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت دی. نو ځکه متابعت شرط دی نسبت نور هغه ته، ځکه د اصلي مهمه مسله د انبیا علیه السلام په امت کې دا ده چې هغوی د متابعت وکړي، قول یې ومني او تصدیق او باور هم به وکړي، او د هغې نه وروسته عملي کړي. په ظاهري، په لباس کې، په خوراک کې، په څښاک کې، په کېناستو رانستو کې، په سیاسي مسایلو کې، په حکومتدارۍ کې، په د خلکو سره په مغه کې، په راکړه ورکړه کې، په تجارت کې، په اقتصاد کې، او دغسې په بین المللي سطح باندې چې کوم یو روابط دي، په دې ټولو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقات، د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودات، هغه سړی عملي کړي، همغه باندې نقش قدم باندې لاړ شي. نو د دې په نتیجه کې به الله عز وجل سړي ته خپل محبت نصیب کی. او چې کله د الله پاک جل جلاله محبت چاته په نصیب شو، نو بیا د ټولو رحمتونو او د ټولو خوښیو او د ټولو شیانو دروازې هغه ته خلاصېږي. بیا به د الله پاک د محبت په ځایونو کې چې کوم یو څوک د چا میلمه او دوست میلمه ډېر ګران میلمه، نو هغه نه خوا سړی ځان قربانوي، نو بیا به الله عز وجل تاسو ته جنتونه، تاسو ته نعمتونه هر څه درکوي. په هر قدم، په هر میدان کې به تاسو کامیابي دي، تاسو قدمونه او تاسو هغه مچوي. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت چې کوم یو دی، دا ډېر ضروري، فرض او واجب چې هر څه سړی ورته وایي هغه شی دی. نو په دې خاطر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې الله پاک همدغه خبره کوي چې ګوره که تاسو د الله پاک محبت غواړئ، نو شرط پکې دا دی چې زما د پیغمبر متابعت وکوئ، بیا به زه درسره محبت کوم. د پیغمبر د اتباع نه او د هغه د متابعت نه غیر بالکل د الله په خوښي او د هغه محبت هیڅ ممکن نه دی، بیخي دا هیڅ امکان نه لري، او حتی ایمان امکان لري نور خلاصوي سړی وکړي. ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علیکم بسنتي و سنت خلفاء الراشدین المهدیین، تاسو باندې لازم دی، ضرور دی، او تاسو به څه کوئ؟ دا به په خپلو غاښونو او په خپلو هغو باندې کلک نسئ، زما سنت او زما د خلفاء راشدینو سنت. نو دا خپله سنت طریقه
په کلکه نیول، په غاښونو باندې کلکه نیول، هغې پیروي کول دا اصلا د کامیابۍ علامه ده، د کامیابۍ نښه ده او د کامیابۍ لازمي شرط دی. نښه لا څه کوي بلکې شرط دی د دې دپاره چې الله عز وجل خوشحاله شي، د الله پاک رضا حاصله شي. نو باید څه وشي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطابقت وشي. نو د محبت دپاره هم شرط مطابقت دی او په سنتو باندې عمل کولو دپاره هم دا لازمي ده چې مطابقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وشي. څلورم حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې یا په انسانانو باندې دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخالفت نه ځان وساتي. دا ډیره مهمه مسله ده. خدای ناخواسته دا زمونږ په شاوخوا کې، زمونږ په دې حکومتونو کې، زمونږ په دې نظامونو کې، په د اسلامي مملکتونو کې، نور مملکتونه خو پرېږده، د اسلامي مملکتونو کې بالکل په ښکاره او په ډاګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم واضح او صریح او بالکل صحیح احادیث دي، ځینې خلک وایي دا صحیح او دا ضعیف دی، نه بالکل هغه صحیح 100% صحیح احادیث چې کوم یو دي، هغه احادیث چې کوم خبرې راغلي دي د هغې ښکاره زمونږ خلک، زمونږ چارواکي، زمونږ حکومتونه، زمونږ د نظام خلک چې کوم یو دي د هغې مخالفت کوي او عام خلک هم مخالفت کوي. نو د دې نه ځان زیات ساتل پکار دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت ونشي. ګوره په دنیا کې خو سړی د رئیس جمهور مخالفت هم کوي، د وزیر هم کوي، د حکومت هم کوي، د سیاست هم کوي، انتقادونه پکې، مظاهرې مروباسي، مردباد و زنده‌باد، دا ټول شیان وایي. د سیاسي خبره ده، بس روانه ده په دې دنیا کې. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کول او د هغه نه بله لار اختیارول دا دومره خطرناکه خبره ده چې دا د عذاب علیم سبب ګرځي، د فتنې او د فساد سبب ګرځي، ایمان د ختمېدو سبب ګرځي، د نظام د ګډوډۍ سبب ګرځي. قرآن عظیم شان کې په سوره النور کې الله عز وجل فرمایي چې فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او تصیبهم عذاب علیم. دا څومره خطرناک خبره ده. ودې یېرېږي هغه کسان چې مخالفت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کارونو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مخالفت کوي چې څه به وشي؟ ان تصیبهم فتنة، وبرسېږي دوی ته فتنه. په فتنه کې به اخته شي، په کفر کې به اخته شي، په فساد کې به اخته شي، په بدینۍ کې به اخته شي، په ضلالت او ګمراهۍ کې به اخته شي. او یصیبهم عذاب علیم، او یا دا ده چې وبرسېږي دوی ته دردناک او سخت عذاب. دوه شیان دلته قرآن عظیم شان په دې آیات کې هغه کړي دي. یو دا چې فتنه او فساد کې پرېوتل، او دویم دا چې عذاب علیم. دا د سیاسي ګوندونو یا د سیاسي حکومتونو مخالفت هم د خبره د سیاست یو برخه، د سیاست یو جز ده. سړی به انتقاد کوي، هغه به ده کوي، دی به دې کوي د اصلاح په خاطر باندې. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت چې کوم یو دی دا تر ټولو ډیر خطرناک دی، د ټولو ډیر خطرناک دی. چې په سوره نور کې کوم آیات ما تلاوت کې د هغې اصل دوه شیان بیان کړي. یو دا چې فتنه او فساد او بېدینۍ کې او ضلالت او ګمراهۍ کې سړی لویږي، او بل دا چې عذاب علیم الله پاک دې سړي ته ورکوي چې کوم یو مخالفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت عادي خبره نه ده چې سړی د سپیکر وکړي زه خو د پلانکي صدر اعظم یا د والي یا د پلانکي صاحب مخالفت کړی نو څه پروا کوي، بلکې دا ډېر خراب او خطرناکه خبره ده. الله عز وجل بل ځای کې فرمایي سوره نساء کې ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولى ونصلیه جهنم ساءت مصیرا. بسم الله، خطرناک خبره ده. الله عز وجل فرمایي ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، چا چې مخالفت وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پس د هغه نه چې دته دا خبره واضحه شوه، ويتبع غیر سبیل المؤمنین، او د مسلمانانو د لارې نه بل لار اختیار کړه، د سیکولرزم، د کفر، د شرک او د غیر اسلامي هغه چې کوم یو قوانین دي د هغوی لارې اختیار کړه، نو نولیه ما تولی، نو وبې ګرځو په همغه لاره به روان کړو، همغه لاره به درته خوښ وکړو، همغه لاره باندې به وړاندې کړو. ونصلیه جهنم، او غبط به کو عذاب علیم ته به دا ونصلیه جهنم، او دی به داخل کو عذاب ته وساءت مصیره، او دا جهنم چې دا ډېر بدترین ځای دی. نو تاسو فکر وکړئ چې د نورو سیاسي مشرانو، د ګوندونو د مشرانو، د دولت د مشرانو، د خلکو د خپل پیر او د خپل عالم او د خپل دوی خلکو مخالفت کول دومره خطرناک نه وي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت په باره کې الله پاک سخت وعید نازل کړی دی چې ونصلیه جهنم وساءت مصیره، نو هغه به جهنم ته داخل کو
او د بدترین ځای چې کوم یو دی نو دا خو ډېر عادي خبره نه ده کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح ابن خزیمه رحمت الله امام ابن خزیمه په خپل صحیح ابن خزیمه کې نه حدیث را نقل کړی دی چې من رغب عن سنتي فلیس مني، څوک چې ما د سنت نه مخ ګرځوي نو دا زما د امت نه دی. دا څونه خطرناکې خبرې دي. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کول نه ډېر زیات ځان ساتل پکار دي. دا ام په فتنه کې سړی اچوي او ام په کفر او ضلالت او ګمراهۍ کې اچوي او ام د عذاب الیم سبب ګرځي او هم جنت ته د داخلېدو سبب ګرځي او هم د امت نه د خارجېدلو سبب ګرځي. دا څلور مختلف دلایل چې موږ وړاندې کړل آیتونه د قرآن عظیم شان او احادیث دا معنا شوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخالفت نه همیشه ځان ساتل پکار دي. داسې ونه شي چې خدای ناخواسته موږ دا خبره ډېره عادي وګڼو او په عادي هغه باندې شکل باندې ونسو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت موږ نه تاسو نه وشي. پنځم حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې د هغه سره محبت وساتلی شي، مینه ورسره وساتلی شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او مینه چې کوم یو دا د ایمان جز دی. دا بالکل لکه څنګه چې لمونځ فرض دی، لکه څنګه چې روژه فرض ده، لکه څنګه چې زکات فرض دی، لکه څنګه چې حج فرض دی، لکه څنګه چې د مور او پلار حقوق ادا کول فرض دي، ایمان فرض دی. دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه چې دا فرض ده، دا څه عادي خبره نه ده چې بس که څوک یې خوښوي که چا محبت د نورو دنیا د نورو ټولو خلکو سره محبت شته، د مور پلار او د خلکو محبت وي، خو دومره درجه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت الله پاک ورکړې ده. په صحیح بخاری کې امام بخاری رحمت الله علیه یو باب ایښی دی، ګوره په کتاب الایمان کې. کتاب الایمان امام بخاری کتاب دی، د صحیح بخاری یو کتاب دی. په دې کې یو باب امام بخاری رحمت الله علیه دا کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت من الایمان، حب النبی صلی الله علیه وسلم من الایمان. د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت چې د ایمان جز دی، دا د بخاری باب دی او په کتاب الایمان کې به د دې لاندې احادیث متعدد احادیث د دې لاندې راغلي، ان شاء الله هغه وایو. امام مسلم رحمت الله په خپل کتاب کې صحیح مسلم کې هغه به یو باب ایښی دی، هغه په دې ځای کې هغه وایي چې وجوب محبت النبی صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت چې کوم دی دا واجب او فرض دی. یعنی امام بخاری د صحیح ترین کتابونه موږ تاسو په حدیثو کې بخاری او صحیح مسلم. نو بخاری کې وایي چې محبت النبی صلی الله علیه وسلم من الایمان، دا د باب عنوان دی. او د امام مسلم په دې باره کې چې کوم باب ایښی دی هغه وجوب محبت النبی صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت چې دی دا واجب دی. بیا د دې لاندې دواړو امامانو قدرمنو امامانو هغوی به متعدد احادیث را نقل کړي چې دا خبره ثابته کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کول، د هغه سره مینه کول دا د ایمان جز دی او دا واجب او دا فرض دی. امام بخاری رحمت الله علیه د عبدالله بن هشام نه چې دا ویل کشر صحابي دا د خپل وای عبدالله بن هشام چې موږ یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانو او په دې ډله کې حضرت عمر فاروق امر سره روانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر فاروق د لاس نیولې او روانو په لار کې یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ته د دنیا د ټولو شیانو نه راته ګران، بالکل بل شی نه، صرف د ځان نه راته ګران دی، ځان نه باندې ډېر ګران دی نسبت تا ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ګوره عمره که چېرته زه درته د ځان نه ګران نشم نو ته ایمان کامل نه دی، ایمان دې نه دی صحیح بیا چې زه درته ګران نم. نو حضرت عمر پوه شو چې دا خو دومره خطرناکه خبره، دومره مهمه خبره ده چې د ځان نه باید ته راته ګراني. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي حضرت عمر یا رسول الله اوس زه پوه شم، اوس نو د خپل ځان نه راته ګران شوې. نو ورته څه ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم الان یا عمر اوس صحیح شوه دا خبره، اوس د تا د ایمان د اکمال هغه شرایط پوره شو چې زه درته د ټولو شیانو نه ګران او د خپل ځان نه هم درته ګران شم. نو دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه را لېږلی نقل کړی دی په خپل صحیح بخاری کې، د همدغه محبت نبی من الایمان په دې باب لاندې دا را نقل کړی دی. دویم حدیث حضرت انس بن مالک رضی الله فرمایي وایي چې یو ځل مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناسو، یو اعرابي یو اترابي سړی راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړله چې مته الساعه قیامت به کله وي؟ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې خو ته خو د قیامت په باره کې پوښتنه کوې خو تیاری دې ورته کړی دی که نه دې دی کړی، هسې که پوښتنې کوې. نو هغه سړي ورته غلی شو، چې غلی شو ورته وایي چې یا رسول الله
ما خو لکه داسې نه په لمانځه کې خوند دي، نه مې په روژه کې خوند دي، نه مې په اعمال کې خوند شته، خو یو صفت لرم، یو شی را سره شته، هغه دا دی چې الله او رسول الله باندې ډېر ګران دي، د الله او د رسول سره زما محبت شته، بس دغه خبره سره شته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته ویلې چې ته به په آخرت کې د قیامت نه بعد یا په جنت کې د هغه چا سره وي د چا سره چې ته محبت لري. نو انس رضی الله عنه فرمایي باندې هغه کې ګوره امام بخاري را نقل کړی دی، انس رضی الله عنه فرمایي چې موږ په دې خبره باندې ډېر زیات خوشحاله شو، ځکه موږ په دې پوهېدلو چې موږ په اعمالو کې کمی شته، نقص شته دی، موږ اعمال خدای خبره دي څونه دي، خو دا یو صفت په موږ صحابهو کې و چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله ډېر ټولو ډېر ګران، نو په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شو. نو دې حدیث نه، د مخکینی حدیث نه تاسو معلوم کړئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت درجه څومره ده. بل په بخاري کې او په مسلم کې په مختلف الفاظ باندې دواړو کې جدا جدا احادیث راغلي، لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یؤمن احدکم، تر څو یو د تاسو نه کامل مؤمن کېدای نشي یا هیڅ مؤمن کېدای نشي تر څو چې زه ورته د خپل پلار نه، د خپل مور نه، د خپل اولاد نه والناس اجمعین او د ټولو خلکو نه ورته ګران نه. په مسلم کې چې کوم همدغه حدیث را نقل کړی دی بل اسنادو باندې، هغې کې وایي چې لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیه من ولده من ماله وولده والناس اجمعین. هلته مال هم راغلی، مال نه درته ګران وي، د مور پلار نه درته ګران وي، د خلکو نه درته ګران وي، د خپل تنظیم د مشر نه درته ګران وي، د خپل رئیس جمهور نه درته ګران وي، د خپل پیر نه او د خپل استاد نه درته ګران وي، د خپل اولاد نه درته ګران وي، د خپل ښځې نه درته ګران وي، د خپل دارایي او د کور او زندګي دا ټول شیان نه درته رسول الله صلی الله علیه وسلم ګران نه وي، نو بیا ستا ایمان ناقص دی، یا دا چې هېڅ نشته. که سړي بیخي محبت نه وي نو دې معنا ده چې سوچه ایمان یې نشته دی، او که چېرته لږ کمزوری نو بیا د ایمان اکمال پکې د خطر خبرې، نو ځکه دا ډېره خطرناکه خبره ده. خپله قرآن عظیم شان کې په غالبا سورې توبه کې آیات شریف دی چې الله عز وجل مسلمانانو ته وایي چې ګوره که تاسو ته چېرته دا تجارت او دا کورونه او دا زندگی او دا څه چې لرئ دا درته احب الیکم من الله ورسوله، ګوره که دا تجارت، دا مال، دا زندگی، دا کور، دا ښځه او دا ټول شیان احب الیکم من الله ورسوله، تاسو ته ګران وي الله د الله نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجهاد فی سبیله او د الله په لاره کې د جهاد کولو نه درته ګران وي، نو بیا څه وکئ؟ نو بیا بس د دې انتظار وباسئ چې الله پاک په تاسو باندې څه وکړي، حتی یأتی الله بامره، دې انتظار وباسئ الله پاک ستاسو مبارک خپل حکم او امر نازل کی، یعنی خپل عذاب نازل کی. ګوره دلته دې آیات کې باقاعده غالبا 44 آیات د سورې التوبه 44 آیات دی چې که چېرته تاسو ته مالونه او دارایي او زندګي او چوکۍ او مال او کورنۍ او دا شیان درته ګران وي، احب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بامره، نو تاسو به د الله پاک د عذاب انتظار وباسئ. نو دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ته بالکل په قرآن شان کې اشاره شوې ده چې ګوره که دا درته د نورو شیان نه ډېر ګران نه وي نو بیا کار خرابېږي. دلته یو خبرې ته اشاره کول پکار دي، هغه دا دی چې دا نور شیان هم په سړي ګران وي، خپل اولاد ګران وي، مور پلار ګران وي، کورنۍ ګران وي، مال ورته ګران وي، کور ورته ګران وي، دا شیان ګران وي، خو کله چې د دې دواړو په منځ کې ټکر راشي نو بیا به د ترجیح ورکوي الله او رسول ته. دغه اصلي خبره دا ده. محبت خو د نورو سره نشته، هغې ته ویل کېږي فطري محبت. د خپل مور او پلار سړي ته ګران وي، اولاد سړي ته ګران وي، ښځه ګران وي، وطن ګران وي، دا دارایي، دا کور، دا زندګي سړي ته ګران وي، طبیعي خبره ده. دې ته ویل کېږي فطري او طبیعي محبت. یو قانوني یا شرعي محبت چې کوم یو دی، هلته چې کله خبر راشي نو ته به ترجیح ورکړې د الله او رسول ته. که کله د دود او د رواج او د موږ او تاسو عنعنات دا کله د ټکر راشي د سنتو سره، خصوصا یو مسله ماته ډېر زیات مازوري، هغه دا ده چې د نوروز د جشن په باره کې باقاعده احادیث دي په بخاري کې
چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا منې کړی دی نوروز او مهرجان د رمضان هغه او د میزان، خو باوجود د دې د موږ خلک دا بالکل مانځي، دا زموږ دود دی، دا زموږ کلتور دی. دلته د انسان د ایمان هغه معلومیږي، درجه معلومیږي چې ته خپل دود او خپل دستور او خپل کلتور ته ترجیح ورکړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول باندې. نو اخو مخکې چې موږ یو هغه ویلې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخالفت کول نظام ساتل پکار دي، دا خو صریحا مخالفت چې هغه وایي چې دا نشته او ته وایي چې بس کوم یې د ما دود دی. نو که چېرته دود او رواج او کلتور او عنعنات د دې سبب داسې سړي باندې ګران شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره پرېږدي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول پرېږدي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پرېږدي او صرف په دې خاطر باندې چې دا زموږ د خلکو دود او رواج دی، نو بیا سړی د خپل ایمان وتلي د مخکې آیاتونو په هغه کې چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي څه شکل به اختیاري څه به کېږي. نو پنځم حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د هغه سره مینه ساتل، محبت ساتل، په ټولو شیان هغه بهتر او برتر او پورته ګڼل پکار دي. داسې ونه شي چې خدای ناخسته دا محبت د انسان په زړه کې موجود نه وي. شپږم هغه چې کوم یو دی هغه دا دی چې همیشه به سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خیرخواه او مخلص وي. دا معنا شوه چې الله او رسول ته به سړی اخلاص ولري، د زړه د کومې، موږ او تاسو زړه د کومې وایي، د زړه د کومې هغه ته اخلاص سړی ولري چې بالفرض رسول الله صلی الله علیه وسلم کما ته هر قسم امر وکړي، هر قسم قرباني رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان وغواړي، د هغه سنت ایمان وغواړي، زه به دې ته بالکل حاضر، بالکل په اخلاص او په صداقت باندې، دې کې به دروغ نه وي، دې کې به چل او دوکه او فریب نه وي، په اخلاص باندې الله او رسول ته حسدل. ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الدین النصیحه، دا دین چې دی دا نصیحت دی. نو صحابه کرام پوښتنه وقالو من دین نصیحه، دا څه معنا ده؟ نصیحت نو څه معنا شو؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې دا دین چې کوم یو دی دا نصیحت دی د الله دپاره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره، د مشرانو دپاره، د عام خلکو دپاره. نو دا اصلا نصیحت نه مطلب خیرخواهي او اخلاص دی، چې ته د الله سره مخلص وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخلص وي، د خلکو سره مخلص وي، د عام خلکو سره مخلص وي، دین ته مخلص وي. دغه اخلاص چې کوم یو دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا واجب دی، یعنی ته الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخلص وي، په زړه کې به دې ټګي نه وي، هسې په خوله به لا پیشاب نه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راباندې دومره ګران دی او دونه ګران دی چې بیا 2 روپۍ راشي بیا نه ګرانښت دی، بیا هېڅ هم نه وي. نو ځکه اخلاص او صداقت، مخلصین له الدین چې قرآن عظیم شان کې بار بار تکرار چې تاسو دا دین دا عبادت دا ارث بالکل خاص کوي الله عز وجل ته. دلته هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاص او د خیرخواهي چې کوم ده د الدین النصیحه، دا دین چې د نصیحت دی د چا دپاره؟ لله ولرسوله ولعامة المسلمین ولأئمة والعامة المسلمین. نو دا شپږم هغه دی حق دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې باقاعده د هغه سره خیرخواهي او د هغه سره اخلاص ولري. وم حق چې کوم یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه واجب دی، بلکې ځینې وختونو کې فرض راځي. هغه دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه احترام ساتل کېږي، درناوی به ساتل کېږي، ادب به کېږي او د هغه حیثیت و شان به بالکل د ټولو نه سړی په مخلوقات کې پورته کړي، دومره ادب او هغه به ساتي. نو ځکه رسول الله عز وجل په سورې الفتح کې غالبا 9 آیات دی په سورې الفتح کې چې الله فرمایي چې ولتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، تاسو ایمان راوړئ په الله باندې، رسول باندې، او د هغه توقیر او تعظیم او ادب او احترام وکړئ، عزت وکړئ. داسې نه خدای راخسته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې تاسو نه بې ادبي وشي، تاسو نه څه سپکاوی وشي. وروسته آیاتونه به راشي او دلایل به راشي چې دا دومره خطرناک دی چې هېڅ انسان تصور نشي کولی د دې خبرې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ادب نه ساتل څومره غټه ګناه ده، څومره غټه هغه دی. نو ځکه الله عز وجل فرمایي لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، توقیر د هغه کوئ، د هغه عزت کوئ، د هغه ایمان په هغه باندې راوړئ. بل ځای کې فرمایي چې سورة الحجرات غالبا اول آیات دی سورة الحجرات هم دا دی یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، اول آیات دی سورة الحجرات دا دی چې تاسو د الله او د رسول نه مخکې کېږئ. داسې ځان ملک مه جوړوئ چې بس چې الله څه وایي
او ته وایې چې ودرېږه ما خبره څنګه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي ته وایې چې ودرېږه ما خبره ده. دا ملکي او دا سرداري او دا پیش به نه کوئ. دا ډېر خطرناک دی. مخکې بیان شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت څومره خطرناک دی. عذاب علیم دی، فتنه ده، جهنم ته داخلېدل دي، د امت نه ویستل دي. دلته هم دا خبره بیا راځي چې که تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله نه مخکې کېږئ نو بیا ایمان کې څه پاتې کېږي؟ بیا به جهنم، فتنه او فساد او دې کې بیا تاسو هغه کېږي. ځکه خو دا زموږ بدبختي چې دا اوس شروع شوي دغې وجې نه ده چې موږ خپله ځان ملکان بولو، خپله ځان پوی بولو، ځان یو شی بولو، ځان ته غوټه بلا قایل یو چې د دنیا مفکر خو زه یم، نو چې زه څه وایم دا بل سړی لا څوک ده په دنیا کې لا بل څوک چې هغه د ما خبره ماته کړي او د ما د خبرې نه مخالفت وکړي. نه، اصل خبره دا ده چې تاسو به لا تقدموا بین یدی الله ورسول، د الله او د رسول نه مخکې کېږئ. ملکي به نه کوئ، هلته به ځان مخکې نه وایي زه ټول نه پویم. دا کار به نه کوئ. دا کله وخت اوس ګوره همدغه خبره اوس قرآن عظیم شان کې د سوره الحجرات وروسته پسې دویم او دریم آیات پرې راځي. د اول آیاتو وروسته پسې دویم راځي. هغه دا ده یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. دا دویم آیات ده. ای مؤمنانو تاسو خپل اواز د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اواز باندې مه پورته کوئ. یو ظاهري معنا خو دا شوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مجلس کې ناشي تاسو به په جګ اواز په پورته اواز باندې نه غږیږئ چې تاسو اواز د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اواز نه پورته شي. دا به نه کوئ. دا ظاهري معنا شو. خو خبر اصلي دا ده چې ګوره د خپلې خبرې ته، د خپل قول ته، د خپل گفتار ته، د خپل پلان ته، د خپل بیسلا سره ځان ته قانون جوړول، دا تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پورته مه بولئ. باطینی خبره دا ده. ظاهري خبره هغه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې به تاسو پورته خبرې نه کوئ. او بل دا دی چې د خپل قول، د خپل خبره، د خپل پلان، د خپل پروګرامونه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پروګرامونو د پلانونو نه بهتر او برتر او بالاتر مه بولئ، بلکې ځان ته نه ټیټ وساتئ. یو دویمه خبره په همدې آیات کې بیا دا راځي ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. او بل هغه ته اواز داسې اواز مه کوئ لکه تاسو په خپل منځونو کې یو بل ته کوئ او پلان کوئ. دا به کله هم نه کوئ، نه به ورته نوم اخلئ، بلکې هغه ته به همیشه دوه خبرې کوئ، یا رسول الله یا نبی الله. دا موږ او تاسو آداب دي. ګوره ده دې صورت ته سوره الحجرات د آداب او حجرات ویل کېږي، د اخلاق او حجرات ورته ویل کېږي. تاسو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې دنه هغه ساتئ، اواز به نه پې پورته کوئ، خپل پلان، خپل پروګرام، خپل علم، خپل ملکي او خپل سرداري به پورته نه کوئ. دویمه خبره دا شوه چې هغه ته به په نامه باندې اواز نه کوئ او داسې به ورته او پلانه یا داسې او کوئ، بلکې څه وایي یا رسول الله یا نبی الله. قرآن عظیم شان کې تاسو وګورئ رسول الله، تاسو دومره فکر وکئ په قرآن عظیم شان کې دا خبره بالکل نشته ده چې الله عزوجل د صمدیت ذات سره د ټولو کائناتو خالق، مالک، مدبر، رازق او پیدا کوونکی او مړ کوونکی او د دې ټولو کائناتو انتظام او تدبیر حی قیوم ذات دی. هغه ذات په خپل کتاب کې کلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په نامه خطاب نه دی کړی. داسې نه دی ورته یا محمد. تاسو دونه فکر وکړئ چې الله عزوجل په دې کتاب کې موږ ته څومره غټه خبره رالیږلې چې هر ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول یا نبی داسې خطاب کړی، یا ایها النبی یا ایها الرسول، داسې ورته ویلي دي. داسې نه دی ویلي چې محمد. د محمد صلی الله علیه وسلم نوم یاد شوی دی خو په خطاب باندې کلم نه دی یاد شوی چې الله پاک ورته خطاب کړي. تاسو فکر وکړئ چې الله عزوجل څومره درس موږ ته راکوي، کنه هغه بېنیازه ذات، صمد ذات، چا څه پروا لري. هغه چې دومره خیال ساتي د دې خبرې وجه دا ده چې موږ ته درس راکړي چې ګوره تاسو انسانانو دونه غافل خلک خپل هغه چاته چې ستاسو محسن دی، تاسو د دوزخ نه خلاص کړي، تاسو د دومره رحمت للعالمین دی او هغه تاسو په نامه یادوئ. خپل ښځه خپل خاوند ته نوم نه اخلي، د خپل پلار نوم څوک نه اخلي. کله هم داسې تاسو څوک لیدلی چې خپل پلار نوم یا ښځې او پلان کې راشه یا مور ته چا نوم اخیستی، مور ورته وي، یا دې ورته وي، پلار ته پلار وي، یا ماما وي، یا کاکا وي، یا دادا وي، یا هر نوم چې اخلي. هغه موږ تاسو په دې کورنیو کې هر یو نوم چې کوم یو نوم چې دستور شي هماغه شي، نو هغه ته کلم په نامه باندې ما خو څوک داسې نه دی لیدلی چې خپل پلار ته خپل نوم اخیستی. نو تاسو فکر وکړئ چې څوک خپل پلار نوم نه اخلي، ښځه خاوند نوم نه اخلي،
نو څنګه سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ټول انسانیت محسن دی، د ټول عالم دپاره رحمت را لېږل شوی دی، مونږ خیرخوا دی، په مونږ باندې دومره زیات ځورېږي چې مونږ مخکې درسونو کې ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل امت په غم کې دومره زیات خفګان کولو چې الله عز وجل په 3 ځایونو کې بار بار ورته وایي چې لعلک باخع نفسک، کیدای شي ته د ډېر غم نه او د دې تکلیف نه ته مړ شې، ته وفات شې، ته د دې غم نه چې دا ته کوي د امت په خاطر باندې. نو هغه شی څوک چې د امت په باره کې دومره سخت غم لري، دومره سخت هغه لري، او د هغه د بیا سړی دونه بې ادبي ورته وکړي چې د هغه نه د ځان مخکې کېږي. اوس څه وایي؟ دې نه وروسته بل آیات راځي ورپسې، که تاسو دا 2 کارونه ورکړه، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، څه وایي؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. که چېرته تاسو دا کار وکړئ، خپل اواز هم پورته کړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې، یو خپل ملکي او سرداري او فکر او دا شیان او پلان او پروګرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فکر او د هغه په اقوالو باندې په اعمالو باندې پورته وګڼلو، مخ هم کې وګڼلو، خم وګڼلو، او بل هغه ته اواز وکړي په نامه باندې، یا هم هسې د نور انسانانو په شان باندې هغه ته اواز کولو. نو بیا څه کړه؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نو نه داسې نه چې ستاسو ټول عملونه ضایع شي او تاسو به خبر نه وئ. ډېر انسانان دي وایي لمونځونه مې کړي، روژې مې کړي، حجونه مې کړي، دا مې کړي، خو که بالفرض د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې تنه جزي ترینه بې ادبي او ګستاخي ته نه و چې دا ټول اعمال د صفر سره ضربېږي، بس هباء منصور، هېڅ شی به نه وي. سړی به خوشحالي دونه مې دا کړي، دونه مې دا کړي، دونه مې دا کړي، او اخر چې ورشي چې به ټول شیان یې چیلپه درته راکش کړي چې دا ټول سوالونه دې غلط دي، دا څه چې دې کړي دا ټول د تا د دغه ګستاخۍ او د دغه بې ادبۍ په وجه باندې ټول صفا صفر شو، بس هغه سپین شو ارڅ. دې نه دومره ډېر ځان ساتل پکار دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر شی چې کوم یې باقیات دي هغې ټول ته احترام او د قدر په سترګه کتل پکار دي، هغې سپکاوی بالکل نه دی پکار، ځکه دا خبره خطرناکه دومره د ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون. ستاسو عملونه به حبس شي، ضایع به شي، عبس به شي، ورک به شي، صفر سره به ضرب شي، او تاسو به ځان خبر هم نه وئ. تاسو به خوشحاله وئ چې بس موږ عمل کړي دي، او موږ منځونه، روژې او زکاتونه او حجونه او اعتکافونه او پلانکې او پلانکې او عمرې دا هم کړي دي او ډېر هم کړي دي، یو منځ مې په حرم کې کړی په 1 لک باندې حسابېږي، او خبر به نه یې چې تا ګستاخي او بې ادبي او سپین سترګي کړې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هکله، نو بس هر څه بدل لاړ شي. دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقوقو په موږ باندې اول حق دا وګوره چې موږ به په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو. دویم حق دا و چې موږ به د هغه اطاعت کوو، اقوال به منو، تصدیق کوو به په زړه او په ژبه باندې. دریم دا دی چې د هغه کوم اقوال چې دي او اعمال چې دي هغه عملي کوو په زندګۍ کې، دې ته ویل کېږي متابعت. د الله پاک د محبت حاصلولو دپاره یوازې یو شرط الله عز وجل ټینګ نکړی چې فتبعوني، رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت به کوئ نو الله پاک به ستاسو سره محبت کوي. او څلورم حق دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخالفت نه ځان ساتل پکار دي. دا د نورو کسانو د مخالفت په شان نه دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت بالکل خطرناک دی. ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم، دا به په فتنه او فساد کې داخل شي او یا به ورسېږي دوی ته چې عذاب علیم. او بل ځای کې ویل کېږي نصلیه جهنم وساءت مصیره، دی به داخل کو جهنم ته. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د ما د سنت نه دلچسپي نه لري ورسره او د هغې نه ځان ساتي، مخ ته نه ګرځي، زما د امت نه دی. او بل پنځم حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سره مینه او محبت ساتل بالکل فرض عین دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت. ما درته 2 هغه ویل چې امام بخاري په دې باره کې خپل کتاب الایمان کې باب ایښی دی چې محبت النبي صلی الله علیه وسلم للایمان. امام مسلم رحمت الله په خپل صحیح مسلم کې د دې دپاره باب ایښی دی باقاعده چې وجوب محبت النبي صلی الله علیه وسلم. او هغه حدیث چې کوم یو چې د حضرت عمر په باره کې چې ورته وایي چې د ټولو شیان نه را باندې ګران خو د ځان نه ګران، رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان دې کامل نه دی. نو حضرت عمر وایي چې اوس پوه شم، نو اوس را باندې د هر څه نه ګران یې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الان یا عمر اوس ځای شو. هلته چې بل حدیث د بخاري او د مسلم دواړو الفاظ مختلف دي چې لا یؤمن احدکم، تاسو مؤمن کېدلی نه شئ تر څوک چې زه د مور پلار نه، د اولاد نه، د مال والناس اجمعین د ټولو خلکو نه درته ګران نه.
نو دا دومره او قرآن عظیم شان کې سورې توبه کې چې یو سل څلوېښتم آیات موږ تلاوت کې د هغې همدا و چې که چېرته دا دنیوي شیان دا دنیوي مقام درجې او دا ټول شیان درته د الله او د رسول او جهاد فی سبیل الله نه ګراني فتربصوا حتی یأتی الله بامره د دې خبرې انتظار وباسئ چې الله پاک خپل عذاب په تاسو باندې نازل کړي. او شپږم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاص او خیرخواهي ده. بالکل دا دوکه او چل او فریب دا شیان نه چلیږي او نه په کار دي. نو که څوک هسې په دوکه کې چې بس لکه دا انسانان چې موږ غولو دغه چې ورته چاپلوسي کوو صعب داسې را باندې ګران چې داسې او چې داسې خو نه د الله او د رسول سره دا شی نه چلیږي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ایمان مؤمن د ایمان تقاضا دا ده چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولري دغه سره باقاعده اخلاص کوي. او دغه اخلاص چې کوم یو ده اصل دین الدین النصیحه دا دین چې ده دا اصلا خیرخواهي ده اخلاص ده د دین هغه نچوړ چې کوم یو ده او کوچ چې کوم یو دی هغه نصیحت دی او خیرخواهي او اخلاص دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اخلاص او دغه خیرخواهي مونږ کول دا چې دی دا دین دی. بل هم حق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې هغه به مونږ قدر کوو د هغه به عزت کوو د هغه مونږ درناوی کوو د هغه په مجلس کې به مونږ داسې غلي ناسو خپل پلان خپل پروګرام خپل علم خپل فلسفه خپل پیجوریان خپل فیلسوفتوب خپل مفکرتوب دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې نه وړاندې کوو. هغه به مونږ ځان باندې پورته ګڼو مونږ ځان ټیټ ګڼو تړه او که دا کار ونه کې نو ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون ستاسو اعمال به ټول ضایع حبس په صفر کې به ضرب شي او تاسو به هیڅ پوه نه وئ. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حقوق دي هغه دي چې موږ دې سره یو دوه حقوق نورم علما کرام او هغه کې راغلي دي او حدیثو کې حتی دې ته اشاره شوې ده چې موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر باندې د هغه سره د محبت په خاطر باندې د هغه د رسالت په خاطر باندې د اهل بیت سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان سره محبت ساتو مینه وساتو احترام به کوو عزت به کوو. او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو صحابه کرامو چې کوم یو دي هغه کسان چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لیدل کت شوي دي او په دې خپل ایمان باندې بیا وفات شوي په لاره کې په دې منځ کې مرتد شوي نه هغې ته ویل کېږي صحابه کرام. د دې صحابه کرام احترام عزت کول د هغوی قدر ساتل احترام ساتل او هغوی ته کنځلې نه کول هغوی ته بد رد نه کول. ځکه امام احمد حنبل رحمه الله یو حدیث را نقل کړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته کنځلې کول دا کفر دی کفر دی سړی کافر کی. لا تسبوا اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب ته کنځلې مه کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری حدیث دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله فی اصحابي لا تتخذوا امرات غرضا ومن احبهم بحبه احبهم ومن ابغضهم فببغضه ابغضهم. ای خلکو دی الله نه ویریږي دی الله نه ویریږي دی صحابه کرام مبارک دی هغوی سره محبت زما سره محبت دی هغوی سره بغض او عداوت زما سره عداوت دی. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د ما د اصحاب به احترامي کوي کنځلې ورته کوي بدرد ورته وي دا لکه ماته چې کوي لکه الله ته چې کوي ځکه د الله نماینده زه رسول یم. او څوک چې الله ته کنځلې کوي بدرد ورته وایي هغه کوي نو کېدای شي الله پاک ونسي هغه خو به د چا پروا نه لري. نو ځکه د اصحاب کرامو رضی الله تعالی عنهم او د اهل بیتو د امهات المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولاد عزت او قدر او درناوی حتی محبت پکار دی ورسره دا د ایمان خبره ده دا دی خبره نه ده. نو ځکه دا دوه شیان د صحابه کرامو او د اهل بیت سره محبت د امهات المؤمنین ازواج النبی صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتل مینه ساتل او احترام قدر د هغوی نوم ډیر په احترام قدر اخستل دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آداب په خاطر دی. ځکه د په خاطر مونږ د هغه د ملګرو سره او د هغه د اهل بیت سره مونږ باندې دا لازم دی چې هغوی سره محبت وساتو. الله په عز وجل دی مونږ ته دغه حقوق چې کوم یو الله عز وجل په مونږ باندې ایښي دي دا چې کوم فرض دی فیصله سره ټول هغه د الله پاک د مونږ نه ادا کړي. الله پاک د مونږ ته دا توفیق راکړي چې دغه شیان چې کوم یو په مونږ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم احترام او قدر او درناوی او واجب او فرض دی هغه ادا کو دا حقوق ادا کو. الله پاک د مونږ ټولو ته توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله